سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به سبا د سریلانکا پر وړاندې د 3 نړیوالې ورځنۍ سیالۍ لومړۍ لوبه ترسره کړي. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د 3 نړیوالې ورځنۍ سیالۍ لومړۍ لوبه سبا د افغانستان پر وخت پر 1:30 بجې پیلېږي، چې دغه په افغانستان کې پر اریانا تلویزیون باندې په ژوندۍ او قانوني بڼه باندې خپرېږي. د افغانستان او سریلانکا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دا ځل ډېر غټ سیریز په لاره اچول شوی دی، چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په لومړۍ ټسټ لوبه کې د سریلانکا لوبډلې څخه په 10 ویکټو ستره ماتې وخوړله. خو اوس د 50 اوریزو لوبلړۍ پیلېږي، بیا به د دې وروسته د 100 اوریزو لوبلړۍ پیلېږي. خدای دې وکړي چې 50 اوریزو 100 اوریزو لوبلړۍ د افغانستان لوبډلې په ګټه پای ته ورسېږي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر حشمت الله شهیدي نن له غرمې وروسته په یوه خبري ناسته کې د سریلانکا په وړاندې ورځنۍ سیالۍ د راتلونکي لوبلړۍ د خبریالانو سره خپل نظر هم شریک کړی. حشمت الله شهیدي په خبري ناسته کې دا هم وویل چې افغان کرکټ ملي لوبډله ډېره چمتو ده چې د سریلانکا په وړاندې په لومړۍ 50 اوریزو لوبه کې به ډېره ښه لوبه ترسره کړي. او دا رقم د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه پیلیز توپوهونکی ابراهیم ځدران د سریلانکا په وړاندې په 8 سیالیو کې 2 سلیزې او 2 نیمه سلیزې پر مټ باندې 402 منډې جوړې کړې دي. تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د ورځنیو سیالیو کې به بریا ترلاسه کړي که بیا نه کړي ترلاسه؟ زما په نظر افغان لوبډله د 50 اوریزو لوبو لپاره ډېره خوندوره په زړه پورې لوبډله ټاکل شوې ده. نو 100% کې مطمئنه یم چې افغان لوبډله به د سریلانکا پر وړاندې ډېره ښه لوبه ترسره کوي. که غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلوماتو څخه ځان خبر کړئ، نو حتما زموږ پیج درسره فالو، چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.